بسم الله الرحمن الرحیم په خوب کې د سونی لیدو تعبیر څه دی؟ چاهے نارینه ویني یا زنانه ویني، مختلف حالتونو کې د هغې تعبیر بیا مختلف وي. نو 10 مختلف حالاتو په وجه باندې چې مختلف تعبیر وي هغه به زه تاسو مخې ته بیانوم. 10 تعبیرات راځو. اولنی تعبیر ده کچری په خوب کې نارینه راولېږي هغه سونه ویني، دا د هغه لپاره ښه علامت نه دی، دا د غم د نقصان او د پریشانی علامت دی. کچری دویم نمبر کچری زنانه په خوب کې سونه ویني، دا د هغې لپاره د خوشحالۍ، د دولت او د عزت او د اولاد دا د هغې علامت دی. نمبر 3 په خوب کې سونه اچول دا د بڑی غټي ذمہداري ملاویدو علامت دی، یا دغه شانتي قرض طرف ته اشاره کی. کچری تاسو په خوب کې ګوتې اچوي په ګوته باندې، دا د عزت ملاویدو او د اختیار ملاویدو علامت دی. او کچری تاسو هار یا دغه شانتي بنگړي اچوي د سونی، دا د خوشحالي او د نعمت ملاویدو علامت دی. نمبر 4 په خوب کې تاسو سونه وینئ چې دا سونه ولیکيږي، بالکل ولیکيږي څنګه چې سونه کې دی باور کې هغه ولې شي. نو کچری تاسو په دې حالت کې سونه وینئ چې هغه ولې شوی دا، نو دا د تکلیف، د نقصان او د رسوایی علامت دی. 5 نمبر کچری تاسو په خوب کې سونه ملاو شي، نو دا د مال او دولت د ملاویدو علامت دی، د رزق د فراوانی علامت دی. نمبر 6 په خوب کې سونه پټول یعنی چوری کول، غلا کول، دا د ګناه علامت دی، یا دغه شانتي د غلط عمل کې د مبتلا کېدو علامت دی. 1 نمبر په خوب کې چاله سونه ور کول دا د سخاوت علامت دی، چې تاسو کې داسې صفت موجود دی، د سخاوت صفت چې ښه صفت دی، د هغې طرف ته اشاره کی. او 8 نمبر په خوب کې د سونی برتن یعنی د هغې سونی چې کوم لوښي دي، برتن دي، هغه لید یا دغه شانتي د سونی کور لیدل، دا ګوره خطرناک علامت دی، دا د ازمایش علامت دی او د غټ نقصان علامت دی. دغه شانتي 9 نمبر کچری تاسو په خوب کې سونه وینئ چې هغې نه چاندي جوړه شوه، یعنی د سره زر نه چې کوم دی سپین زر جوړ شو، نو دا یو ښه تعبیر دی، یعنی تاسو چې کوم حالت دي هغه بهتري طرف ته روان دي. دغه شانتي د مصیبت نه د نجات یو علامت دی. کچری په خوب کې تاسو وینئ چې سونه د هغې نه چاندي جوړه شي، یعنی د سرو زرو نه سپین زر جوړ شو، دا ښه تعبیر دی چې تاسو حالت بدلیدو والا دي، د مصیبت نه نجات تاسو ته میلاویدو والا دی. او دغه شانتي 10 نمبر کچری په خوب کې یو مړی راولېږي هغه تاسو له سونه درکړي، دا د رزق د فراوانی علامت دی، د رزق چې کوم تنګي ده د هغې ختمېدو علامت دی، د رزق د فراوانی علامت دی. دغه شانتي د نفع ملاویدو علامت دی او د خوشحالۍ ملاویدو علامت دی، یعنی خوشخبری ملاویدو علامت دی. نو دا 10 تعبیرات تاسو مخې ته ما بیان کړو، 10 مختلف حالات دي او دا 10 مختلف حالات په وجه باندې دا چې کوم 10 مختلف تعبیرات جوړیږي تاسو مخې ته ما بیان کړو. امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. د دې نه کچری تاسو داسې خوب لیدلې په دې حالت کې، نو تاسو د دې خپل د خوب تعبیرو مباصله شي، او کچری آینده تاسو داسې خوب وینئ په کوم حالت کې وینئ، نو دغه حالتونه ما تاسو مخې ته بیان کړو. د هغې په ذریعه باندې تاسو خپل د خوب تعبیر مباصله شي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.